بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو د چمن د پرلط 28مه شپه ده چې د چمن د پرلط کې موجود یم. دا یو ضروري پیغام د چمن د ټولو ښاریانو پورې ورسوئ. سبا سهار چې کوم د ماشومانو مظاهره روانېږي د هغه ټایم چې دوی سهار 8 بجې دي، د 8 بجو سره پر دغه سیده روډ باندې د ډي سي اپس پر ځای پرېږدو. د ډي سي اپس مخته به کښېنو، هلته به خپله مظاهره کامیابه کوو. د ټولو ښاریانو څخه مې دا خواست دی چې خپل ټول ماشومان راولئ، د شپږ کال څلور ټول ماشومان راولئ، سهار 8 بجو ته پرلط ته راورسوئ. او د شمال ټولو ښاریانو ته دا خبر ورکوو چې تاسو د خپلو ماشومانو په جېبو کې نمبرونه ور واچوئ، او دا نمبرونه په دا وجه ښه دي چې زموږ کوم ماشومان بې ځایه سي یا لادرکه سي، نمبر به د ده په جیب کې چې ورک سي، هغه بل څوک چې پیدا کړي هغه به د کوروالا سره بیا رابطه کوي چې ستاسو ماشوم زموږ سره دی. او بله خبره، کوم ماشومان چې ورک سي د ټولو څخه دا خواست کوو چې هغه پرلط ته راولي، په پرلط کې کښېنوئ. او د کوم چا چې ماشوم ورک وي هغه دې راځي د چمن په پرلط کې دې پوښتنه کوي.